هغه سیمه چې د ګولیو تر طوفان لاندې خپل زخمونه نشوای شمیرلی، اوس یې له سینې د توندو اسانو د پښو دوړې پورته کیږي. نیزه بازي چې د افغانستان له دودیزو لوبو څخه ګڼل کیږي، لا هم په هیواد کې ګڼ شمېر مینوال لري. دا دودیزه لوبه د غزني ولایت په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې په پراخه کچه ترسره کیږي. دا لوبه د غزني په قرهباغ ولسوالۍ کې هم ډیره مخینه لري او اوس هم د ګڼو ځوانانو له لوري دا لوبه د زیات شمېر سیلانیانو په شتون کې ترسره کیږي. عیسی محمد خان د همدې لوبې یو تن تکړه لوبغاړی دا لوبه یوه لرغونې لوبه بولي او د ده په خبره چې لرغونتیا یې تر 1400 کلونو پورې رسیږي. 1400 کاله تاریخ لري دغه لوبه او موږ دغه لوبه راسبندي کړې ده. د جمعې په ورځ باندې دا توپانه خلک دا 40 کاله غمجن ولو، اوس الحمدلله د جمعې په ورځ یو خوشحالي ور برابره کړې ده. تقریبا موږ 50 اسان دلې لرو او هر ولایت تکلیل یو له ډېرو ولایتو بریاوې راوړي دي. ښاغلی عیسی محمد په دې باور دی چې دا لوبه لا هم د پرمختګ په حال کې ده. روانه ده الحمدلله. د موږ په قرهباغ کې تقریبا دغه لوبه دغه مخته پخوا هم له ډېره وخته وه، خو دغه یو 6 کاله کېږي ډېره په مخ روانه ده چې کوم اسان سوداګرو راوستي دي 15 لکه 6 لکه تر 11 لکه اوس په دې میدان کې موږ اس لرو چې موږ اس اخیستی ده او په خپله د ما په خپلې دونه مینوال یم په خاطر باندې چې دغه ښه روا لوبه ده، ښه سنت لوبه ده. تقریبا 4 اسان زه په خپله لرم، 15 ورونه لرم، یو ټیم زه له ځانه لرم. ډېره مننه. پاک اجر ښه کړي تاسو.